तू मेरे السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په ریویو کې براون افیکټ والا ویډیو وکړه، که تاسو په الایټ موشن اپلیکیشن کې خپل ویډیو داسې براون افیکټ اپلای کوئ، نو ملګرو په دې ویډیو کې په طریقه خیم چې داسې افیکټ تاسو خپل ویډیو ته څنګه اپلای کوئ. ملګرو تاسو په کارو کې ځان سره پلی سٹور نه الایټ موشن اپلیکیشن را انسټال کړئ. چې تاسو کله انسټال کوئ تاسو سره سکرین ته راغلی وي، دا رنګ انټرفیس کې به وي، تاسو په کلیک والئ. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی، په دې باندې کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ، په کومه ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړو، موږ ته 9.16 سلیکټ کړی دی. بیا لاندې کې کریټ پروجیکټ اپشن دی، په دې باندې کلیک والئ. خطا سره دا رنګ پیج اوپن شي، بیا لاندې کې پلس آیکن دی، په دې باندې کلیک والئ. دلته به ایمیج اینڈ ویډیو باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ، د دې ځای نه بیا تاسو هغه ویډیو راوالئ کومې ویډیو چې تاسو براون افیکټ اپلای کوئ. ملګرو موږ سره دلته دا یو ویډیو ده، دا موږ رالو، په دې باندې کلیک واغستو. دا وګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی موږ سره سکرین ته رااله، دې ته چې کوم دی بالکل افیکټ اپلای نه دی، نارمل ویډیو ده. دې ته به اوس موږ براون افیکټ اپلای کوئ. نو ښه ملګرو تاسو پسې کار کوئ، بیا بیک راشئ، دلته کې به پلس آیکن کلیک کړئ. تاسو سره به دا رنګ شیپ راوړئ، د دې ځای نه تاسو دا یو شیپ راوالئ، کلیک پرې والئ. د دې ځای نه به تاسو داسې را زوم کړئ، سلیکټ به ونیسئ، را زوم به کوئ، فل سکرین به کوئ دا رنګي. د هغې نه پس بیا دلته کې په کلر اینډ فیل باندې کلیک والئ او دې ته تاسو چې کوم دی دا زیړ کلر سلیکټ کړئ، دا کلر یې ټیک شو. تاسو سره به چې کوم د سکرین مکمل دا رنګ زیړ شي. هغې نه پس بیا یو پیر بیک راشئ. بیا دلته کې دا اپشن دی بلنډینګ اینډ اوپیسټي، په دې باندې کلیک والئ. دلته کې بیا لاندې دا اپشن دی ډیفرنس، تاسو په دې باندې کلیک والئ. دلته بیا دریم نمبر اپشن دی سبټریکټ، په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره به چې کوم تاسو د ویډیو دا رنګ شي، ټیک شو. هغې نه پس بیا یو پیر بیک راشئ. بیا دلته کې دا افیکټ اپشن دی، په دې باندې کلیک والئ. دلته په دې اډ افیکټ باندې کلیک والئ. خطا سره به دا رنګ افیکټ راوړئ. بیا بر په سر باندې تاسو سرچ اپشن ښکاري، په دې باندې کلیک والئ او دلته کې یو افیکټ په تاسو سرچ کړئ، د هغې نوم دی کاپي بیک ګراوند. تاسو به دا رنګ ولیکئ COPY، تاسو به کاپي ولیکئ. دا افیکټ په تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ، کلیک په والئ. لاندې به چې کوم دی سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. ښه دا افیکټ چې کوم تاسو سره اډ شي، ستاسو د سکرین چې کوم دی مکمل دا رنګ بلیک شي. هغې نه پس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ. بیا به دلته کې د افیکټ باندې کلیک والئ. دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا بر په سرچ باندې کلیک والئ او دلته به تاسو ولیکئ ګیشین بلر. ګیشین بلر په نوم باندې یو افیکټ دی، هغه تاسو ځان سره راوالئ. تاسو به سمپل ولیکئ، جی به تاسو ولیکئ. ښه چې کله تاسو جی ولیکو، دا افیکټ په تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ، کلیک په والئ. لاندې به چې کوم دی سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا افیکټ هم دلته تاسو سره لاندې اډ شي، ټیک شو. اډ شو سره هغې نه بس چې کوم دی کلیک په والئ. خره دې سټرینګ چې کوم دی د ګیشین بلر ده، دا تاسو ورسوئ 0.140 ته تاسو راکم کړئ. تاسو سره به 150 وي، تاسو به 140 ته راکم کړئ، یا 135 یا 140، تاسو به لږ شانته کې راکم کړئ. ښه د هغې نه پس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ. بیک راغلی، بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته په دې اډ افیکټ باندې کلیک والئ. بیا بر په سرچ باندې کلیک والئ او دلته کې به تاسو ولیکئ ایکسپوجر ګاما. ایکسپوجر ګاما په نوم باندې یو افیکټ دی، هغه تاسو ځان سره راوالئ. په سمپل تاسو ساده به ولیکئ EX، تاسو به EX ولیکئ. دا افیکټ په چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ، کلیک پکې والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. ښه دا افیکټ هم دلته تاسو سره لاندې اډ شي. دلته به ایکسپوجر ګاما باندې به کلیک والئ. د دې د ایکسپوجر چې کوم دی تاسو ورسوئ -0.10 ته، -0.10 تاسو به دا رنګ راکم کړئ، -0.10 تاسو دا رنګ ورسوئ، ټیک شو. ومرسو. بیا به لاندې پرې ګاما باندې کلیک والئ. په ګاما باندې کلیک واخلئ، دا تاسو راکم کړئ 850 ته. تاسو سره به 1000 وي، تاسو به راکم کړئ 850 ته به تاسو راولئ. دا رنګ به چې کوم دی تاسو راکم کړئ 850 ته به تاسو راولئ، ټیک شو. بیا لاندې د اپ سیټ ته به دې به کلیک والئ. دا به تاسو ورسوئ -0.10 ته، دا -0.10 کوي، ټیک شو. ومرسو ملګرو. دا وګورئ زموږ دا ویډیو چې کوم دی فی الحال دا رنګ یې راله. هغې نه بس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ. بیا هم بیک راشئ. بیا په دلته پلس آیکن باندې کلیک والئ. د دې ځای نه بیا تاسو دا یو شیپ راوالئ. شیپ هم راواغستو، داسې بیا را زوم کړئ، دې ځای نه فل سکرین به کوئ دا رنګ، ټیک شو. فل سکرین هم کو. هغې نه بس دلته کې کلر اینډ فیل باندې کلیک والئ. دې ته تاسو دا وایټ کلر سلیکټ کړئ، وایټ کلر هم سلیکټ کو. هغې نه پس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ. بیک راغلی ته بلنډینګ اینډ اوپیسټي به کلیک کړئ. دلته چې کوم دی دا یو اپشن دی کنټرست اپشن دی، ډیفرنس د پاس چې کوم یو اپشن دی کنټرست، تاسو په دې باندې کلیک والئ او دلته تاسو اوورلی کلیک کړئ. دا وګورئ ملګرو زموږ دې ویډیو کې چې کوم دی دا افیکټ اپلای شو. هغې نه پس چې کوم دی بیک راشئ. بیا هم بیک راشئ.
بیا به داسې کار وکړئ لکه د کوم افیکټ چې تاسو راغستی دي د دې د ډیوریشن چې کم دی دا تاسو داسې داسې نه سلیکټ کړئ دا رنګې داسې سلیکټ په ګوته کېدی دا یو د ځوان تاسو سلیکټ کړئ د ځوان افیکټ دا رنګې ټیک شو سلیکټ شول دی بیا به د ویډیو د اخر سر ته دا رنګې راشئ او دلته دا اپشن به کلیک کړئ دا اپشن تاسو کله کلیک کوئ تاسو د افیکټ په چې کوم نه اتوماتیکلی تاسو د ویډیو مره راغټ شي اوس ته ګورئ ښه ملګرو تاسو دا ویډیو خیم زموږ د ویډیو ګور دا رنګې راله ګورئ وته دا ګورئ ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم نه دا رنګې راله ملګرو که ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي